جهانگیر بادشاه ډیر زیات کمزوري شوی وي او هغه غواړي چې په خپلو دواړو لوڼو کې یوه لور د بادشاهت لپاره منتخب کړي، خو د هغه په دواړو لوڼو کې د ځمکې او اسمان فرق وي. د هغه مشره لور شهزادي سادیه ډیره زیاته ښکلې وي، خو د هغې زړه د بغض او د حسد نه ډک وي. بل طرف ته شهزادي رابعه ډیره زیاته عقلمنده او نیکدله جنۍ وي او هر وخت د غریبانو مدد کوي. یوه ورځ چې بادشاه په خپل دربار کې ناست وي نو هغه دا سوچ کوي چې زما نه پس په دواړو شهزادګو کې د شاهي تخت اصلي حقداره څوک وي. په دې وجه هغه دا فیصله وکړي چې هغه به د خپلو دواړو لوڼو نه د شاهي تاج په ذریعه یو امتحان واخلي. هغه خپلې دواړه لوڼه راوغواړي او شاهي تاج خپلې مشرې لور شهزادي سادیه له ورکړي او هغې ته ووایي چې ته به په دې ملک یو میاشت حکومت کوې. دا تاج چې د چا په سر پروت وي د هغه د خولې نه وتلی هر لفظ د دې ملک دپاره قانون جوړ شي. هر کله چې د شهزادي سادیه حکومت شروع شي نو هغه حکم ورکړي چې زما دپاره دې د هیرو نه یو شیش محل تیار کړی شي. په محل کې هر ورځ د شرابو او د ډانسونو محفلونه شروع شي. بل طرف ته په ملک کې د عوامو حالات ډیر زیات خراب شي. یوه ورځ چې د شاهي خزانې وزیر راشي نو شهزادي سادیه ته ووایي چې خزانې خالی شوي دي. دې اورېدو سره شهزادي سادیه ډیره زیاته غوسه شي او د هغه په مخ د شرابو پیاله توی کړي او هغه ته ووایي چې په عوامو ټیکسونه سیوا کړي او چې کم کس ټیکس نه درکوي د هغې فصلونو او کورونو ته اور ولګوئ چې ټولو عوامو ته د شهزادي سادیه د طاقت اندازه ولګي. بادشاه چې دا هر څه ویني نو هغه ډیر زیات خفه شي او دغه شان د شهزادي سادیه د حکومت یوه میاشت پوره شي. د دې نه پس د شهزادي رابعه نمبر راشي او بادشاه شاهي تاج شهزادي رابعه له ورکړي. هر کله چې شهزادي رابعه تاج په سر کیږي نو هغه دا اراده وکړي چې زه به د خپلو عوامو ډیر زیات خیال ساتم. د ټولو نه اول هغه په شاهي جشنونو باندې پابندي ولګوي او هغه خپل ټول کالي په شاهي خزانې کې جمع کړي او دا اعلان وکړي چې تر کومې د ملک اخیری ماشوم روټۍ نه وي خوړلې تر هغې پورې به په محل کې شاهي خوراکونه نه تیاریږي. هغه د خزانې ټولې پیسې په یتیمانانو، کونډو او غریبانو خلکو لګول شروع کړي. د شهزادي رابعه په حکومت کې د هغې نه ټول لوی او واړه خوشاله وي او هغې ته دواګانې کوي. بادشاه چې دا هر څه وویني نو هغه ډیر زیات خوشاله شي او هغه دا فیصله وکړي چې هغه ته د شاهي تخت لپاره اصلي حقداره ملاو شوه او هغه په دربار کې اعلان وکړي چې 2 ورځې پس به شهزادي رابعه ته تاج اچولی شي او هغه به په ټول ملک بادشاهت کوي. دې خبرې اورېدو سره د ملک ټول خلک ډیر زیات خوشاله شي. بل طرف ته شهزادي سادیه د کومې زړه چې د بغض او د حسد نه ډک وي هغه د خپلې خور خلاف سازشونه شروع کړي او هغه دا فیصله وکړي چې زه به شاهي تخت په هر قیمت حاصلوم. بل ورځ شهزادي سادیه د شهزادي رابعه کمرې ته لاړه شي او د خور په خپو کې پریوزي او د هغې نه معافیانې غوښتل شروع کړي او هغې ته ووایي چې زما نه ډېرې زیاتې غلطیانې شوي دي او زه غواړم چې زموږ د دواړو په منځ کې روغه وشي. د دې دپاره ته د شربت دا پیاله وڅښه. هر کله چې شهزادي رابعه هغه شربت وڅښي نو هغه سمدستي بېهوشه شي. په دغه دوران کې شهزادي سادیه د خزانې نه قیمتي هیرې راواخلي او د رابعه د بیټ لاندې کیږدي او د دشمن ملک د جاسوس لباس یو لاش ته واچوي او د خپل محل د دروازې بهر یې کیږدي. د شهزادي رابعه په کمره کې یو خط کیږدي چې په هغې کې لیکلی وي چې شهزادي رابعه به د خپل پلار له د زهر ورکولو نه پس قیمتي هیرې واخلي او د دشمن ملک ته به وتښتي. کله چې سحر شي نو شهزادي سادیه په محل کې یو قیامت جوړ کړی وي او هغه خپل پلار ته وایي چې شهزادي رابعه موږ له دوکه راکړه، خو د بادشاه د هغې په خبرو یقین نه وي او هغه چې د شهزادي رابعه د کمرې تالاشي واخلي نو هغه ته هغه هیرې او هغه خط ملاو شي. هر کله چې شهزادي رابعه راپاسي نو هغې ته هیڅ هم یاد نه وي
او هغه د خپل پلار په خپو کې پریوزي او هغه ته وایي چې زما هیڅ قسم غلطي نشته. خو جهانگیر بادشاه ډیر زیات غوسه وي او هغه د خپل ژوند د ټولو نه سخته فیصله وکړي او هغه خپلو سپاهیانو ته حکم ورکړي چې دا جنۍ د ملک نه بهر وباسي او که دا په ملک کې دوباره په نظر راغله نو د دې سر قلم کړی شي. د شهزادی رابعه د تلو نه پس شهزادی سعدیه په شاهي تخت کینی او یو ځل بیا د هغې حکومت شروع شي. وخت تیریږي او شهزادی سعدیه نفسیاتي مریضه جوړه شي. هغې ته داسې محسوسیږي چې څوک هغې پسې خبرې کوي. د هغې دپاره هغه په ټول ملک کې جاسوسان خواره کړي او د هغې په حکومت کې کاتسالي شروع شي او هغې سره چې کم غنم موجود وي هغه په ګودامونو کې بند کړي او دا فیصله وکړي چې دا به زه په ګران قیمت خرڅوم. بل طرف ته جهانگیر بادشاه ډیر زیات کمزوری شوی وي او په خپل محل کې د قیدي په شان پروت وي. شهزادی رابعه د ډیرو سختو ځنګلو او د سختو صحراګانو د سفر کولو نه پس یو کلي ته ورسي. هغې په کلي کې خپل پہچان پټ کړی وي او د کلي ماشومانو ته سبق ښودل شروع کړي او د کلي مریضانو لا علاج شروع کړي او دغه شان هغه په کلي کې د نیکی بیبي په نوم مشهور شي. یوه ورځ یو سپاهي د جهانگیر بادشاه خواله راشي او هغه ته وایي چې د دې ځای نه لرې په یو کلي کې د نیکی بیبي په نوم یوه ښځه اوسیږي د کمې په وجه چې په ټول کلي کې نه کاتسالي راځي او هغه په ټول کلي کې لنګرې هم چلی. بادشاه چې دا خبره واوري نو هغه دا فیصله وکړي چې زه به د مرګ نه مخکې یو ځل د نیکی بیبي سره ضرور ملاویږم. د دې دپاره هغه د غریبانو جامې واچوي او د هغه کلي طرف ته روان شي. کله چې هغه کلي ته ورسي نو هغه سګوري چې یوه ښځه ناسته ده چې غریبانو او یتیمانو ماشومانو له خوراکونه ورکوي. هر کله چې هغه راپاسي نو بادشاه سګوري چې نیکه بیبي د هغه لور شهزادی رابعه وي. بادشاه چې خپل لور وویني نو ډیر زیات خفه شي او په ژړا شي. خو شهزادی رابعه هغه ته ووایي چې بابا دې کې ستاسو هیڅ قصور نشته او دا هر څه ما سره خپل قسمت کړی دي. دې خبرې اورېدو سره د بادشاه ټوله کمزوري ختم شي او هغه دوباره تازه شي او شهزادی رابعه د ځان سره خپل محل ته راولي. هر کله چې دا خبر شهزادی سعدیه ته ورسي نو هغه حکم ورکړي چې د محل ټولې دروازې بندې کړي او بادشاه او شهزادی رابعه قتل کړي. خو د ملک جرنیل خپل ټولو سپاهیانو ته حکم ورکړي چې موږ د داسې ملکي حکم نه منو او هغه د بادشاه او د شهزادی رابعه مخې ته خپله ټوله اسلحه وغورځوي. هر کله چې شهزادی سعدیه ته دا پته ولګي چې زما بادشاهت ختم شو او زما د مرګ وخت نږدې راغلی نو هغه د خپل پلار په خپو کې کینی او جړاګانې شروع کړي. خو د هغې جړا په بادشاه هیڅ اثر نه کوي او هغه حکم ورکړي چې شهزادی سعدیه قید کړی شي او د شهزادی رابعه حکومت شروع شي او د ملک ټول عوام د شهزادی رابعه نه ډیر زیات خوشاله شي.